الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یورو پختنه کړې ده چې د روژې په حالت کې که څوک غسل کوي یا اودس کوي نو د پوزې او خولې د پریوللو طریقه څه ده؟ الجواب بالله التوفیق. معززو د روژې په حالت کې په خوله باندې اوبه غړغړه کول او یا په پوزه کشول مکروه عمل دی، ځکه احتمال د دې شته چې د پوزې د لارې بستونې ته اوبه تیرې سي او یا به د خولې د لارې تیرې سي، نو روژه بیا په دې باندې فاسده ګرځي. نو دغه عمل څخه دې ځان وساتي. طریقه یې دا ده چې صرف خوله دې د اوبو ډکه کړي، لږ دې سره وښوروي او دا شان وړه ګوته دې لنده کړي، کوچنۍ ګوته هغه دې په خپل پوزه او شزمو کې وښوروي. بس دغه د پریوللو طریقه ده. الدر المختار على رد المحتار، اول جلد 210 صفحه، حاشيه التحتاوي اول جلد 1 صفحه، بدائع الصنايع اول جلد 112 صفحه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسي د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.